سلامونه ستړي مسئ جوړ په خیر تکړه تازه زه پټان یم او راغلی یم یو داسې خوندور ځای ته چې یو وارې مې لیدلی دی د بیا لیدو یې ارمان لرو نو آب حیات او هغه هم په کندهار کې او زموږ د څرک صاحب جوړ په خیر ډېره زیاته مننه پټان صاحب تا و ستا د یوټیوب ټولو لیدونکو ته مینه وړاندې کوم په دې هیله چې ښه به او همیشه به ستاسې هغه خوندور پروګرامونه چې زه ګورم دوی به هم ګوري ډېره مننه سلامت اوسې خوشحاله اوسې اول خو مبارکي درته وایم د واده ډېره مننه قربانک شم خوشحاله اوسې خوشحاله ژوند ولرې خوشحاله اوسې ستاسې دعاوې که راسره وي انشاءالله ژوند خوشحاله دی پټان صاحب انشاءالله دا راته ووایه چې مخکې دې دلته څه خرڅوله اوس دې څه ته لاس ورچولی دی د خیره دوستان را سره بلد دي پټان صاحب مخکې مې د یاران پایا او یاران ترکاري سوپ خرڅوي دا نو هغه د ژمي خبرې وې نه دا یخه چې په دغه ځای کېدلو منفي 4-5 درجې یخ په ژمي کې مې یاران پایا سوپ او یاران ترکاري سوپ خرڅوي اوس بیا پټان صاحب یاران چشاک دا یاران چشاک آب حیات دا آب حیات نو که څه تا پوښتنه نه در راسه کړې چې څنګه یې جوړه زه به درته وایم هغه کوم هغه پوښتنې ته راځم انا اوس په آب حیات اخته یو شی دی د آب حیات تر څنګ شیرمغز هم ورسره آماده شیرمغز هم کله کله ورسره واړه نومونه نوي دي دا دې خپله انتخاب کړي دي والا آب حیات خو مې خپله انتخاب کړی دی او شیرمغز مې یو وخت یو ځای واورېدی ډېر خوند یې راکړي نو بس مې انتخاب کړي نو بیخي دې ښه وکړله په دغه ګرمۍ کې کندهار او دغه څه چې آماده سي وم یاره هم نه که کې به تو بیا ترستایی نوری اعلی نوش جان اوس د آب حیات ریسیپي راته وایه دا څه ډول پخې څونه هندوانې البته جوړې دا څونه هندوانې دې راوړي دي دا خو له هلته لاندې هم پرتې دي پټان صاحب دغونه 3 واره لاندې پرتې دي وروره ما یو 4-5 ورځې مخکې پوسټ کړی و ځان ته مې یو رقم شاباسۍ ځکه ورکړي چې مال زه د خپل وطن د بزګر د لاس خواري و زحمت د 10 څخه تر 500 هندوانو پرې هره ورځ کاروم که دغسې طبیعي جوس زموږ ډېری ملګري استفاده کړي یا خواري پر وکاږي زموږ د بزګر سره به ډېر کومک کړي زه هره ورځ د 10 څخه تر 500 هندوانې په جوس کې کاروم او دا زما د برګر سره د برګر دی د بزګر سره هم مرسته ده او خپله خواري هم کاږي دا خو بیخي ښه خبره ده ګورئ دغه وطني هندوانې دي کندهاري هندوانې دي چې دا تقریبا د 50 تر 80 پر هندوانې دلته دی جوسان ورڅخه جوړ یعنې دا زموږ د وطن دپاره ډېره ګټه ده ولې دا هندوانې پر بله نه ځېدلې دا دې سره کارېږي موږ کورو ته وړو او دلته دا دي آب حیات ورڅخه جوړوي نو دا ښه خبره ده ښه هندوانې دي او نور څه دي ورسره په اول سر کې چورهابزه آماده کوم پټان صاحب بوره و اصل د دې څخه آب حیات جوړوم په عام اصطلاح روحافزه چې ورڅخه جوړوم دا د اصلو او د بورې څخه جوړوم وروسته چې روحافزه آماده سوله روحافزه د اصل دي هندوانه ده لیمبو دی او ایل دي د ریحانو په شمول بس دا آب حیات بس ورته جوړېدل یمه ګرده ورځ کاچوغه د پکښې وامې خلکو ته یې وډکوم بیا زه کله کله دا ملګرو ته وایم وایم آب حیات څښئ آب حیات یوازې ستاسې ته انرژي نه درکوي آب حیات متند او ګرمي هم ماتوي او په ضمن کې به مو ستا او د ټولو هغه بزګرو سره هم همکاري دا به همکاري هم یو ډول او بله خبره دا ده پټان صاحب چې موږ به طبیعي جوس څښلی خپل ځان ته به مو هم ګټه رسولې یوازې دا نه چې موږ بزګر ته ګټه رسولې ده یا ملګرو ما ته ګټه را رسولې ده زموږ هر مشتري ځان ته ځکه ګټه رسوي چې موږ دوی ته طبیعي جوس آماده کوو په دې کې هېڅ داسې شی نشته چې هغه د صحت ته تاوان ولري زه خورا ډېر مشتریان داسې مشتریان لرم چې هغه په شکر اخته وي که څه هم دا د شکرې مریضان خواږه شیان نه خوري خو طبیعي جوس په دې ښه دی چې د دوی شکر نه ورلوړوي یا مطلب دوی ته هغه د روغتیایي تاوان نه لري نو زه په دې او پاتې شو شیرمغز عین روحافزه ده چې هغه د اصلو د دې شیانو څخه موږ آماده کوو هندوانه بیا نشته پکښې کې د هندوانې پر ځای شیدې او 11 رقمه وچه میوه پکښې کې ده که څه هم د دې
فروش اوس ډېر کم ځکه دی چې شیدې هم ګرمې دي بادام او جوز او کاجو پسته هم ګرمه ده نو دغه فروش اوس ډېر کم دی مثلا په سلو ګیلاسو کې یو ګیلاس موږ شیرمغز خرڅوو او اته نوي یا نه نوي ګیلاسونه بیا د آب حیات آب حیات د ورځې د څو څه تر څه وخته پورې د سهار پر 9 بجې موږ راوځو 8 بجو ته آب حیات شاک ته آماده یي بیا نو د شپې تر 14 بجو پورې موږ آب حیات بس خلکو ته ورکوو چې ویچ ته چیرې ولاړ یې پر دغه ځای باندې ولاړ یم چې دا ولاړ یم او کې ادرس غواړم نو دا د جامع عمر د شاه د پخواني کابل بانک چوک چې دی پر دغه پخواني کابل بانک پر خاص پر چوک باندې د غاټه پلازا نه ده د توکل پلازا غاټه سره جرخچنه لویز د دې پر دا کنجک باندې ولاړ یم پر بینر باندې مې لیکلي دي چې یاران څښاک ډېر ښه یو بل شی مې هم دلته لیکلي دي داسې لګېږي آب حیات آب حیات زه یې پلا داسې راګرځم زه دغه ځای په دوستانو باندې ښه پوره وینم ماشاءالله آب حیات او یاران څښاک دا نو بس خاص په دغه ځای کې موقعیت لري لکه دا درته وچه ویله ماشاءالله دغسې یو کاروباري ځای دی جالبه دا ده چې مطلب تا پر غاښوم کار کړی و آب حیات هم یخ و ډېر بیا چې م 4 ګیلاسه وڅښل زه نه پوهېږم چې راز یې خوندوروالی و او که زما په خاطر څښل خبره داسې ده چې یو شی چې خوندوري کیفیت یې خوندوري او بیا زموږ خپل د وطن پروډکټ او تا جوړ کړي په ناس نو دا خو باید و چې ښه وروره کور ته یې لاره سره یوسو بس د ملګرو کور ودان په واقعیت سره هم یې دلیل چې شي او هم یې کور ته وړي باید یو ځکه د کورنۍ غړي مو ورته سترګې په لاره چې ته وده څوک راځي او څه راوړي نه او بل کوشش کوم چې آب حیات خلکو ته په داسې نرخ باندې په داسې قیمت ورکړم چې د هر چا وس په ورسېږي زه د مثال په ډول دغه یو ډېر غټ ګیلاس دی په دې ګیلاس باندې سړی ډېر ښه وبېږي که څه هم ډېر تږي دا ګیلاس په دې شک ماشاءالله په دې شک باندې یعنی ځینې مشروبات شته چې هغه په دې افغانۍ 40 افغانۍ خو دا سر ګټه ده هغه کې به مو لږ زړه داسې واسي چې دا تاوان و دا به داسې دا به داسې په دې کې هغه نسته و یو خو هغه زموږ د روغتیا فعالانو مشوره دا ده چې مشروبات بیخي څښي مه ځکه دا په دې کې ګټه نشته دا ټوله تاوان دی کیمیکل شان دي ټوله بلکل موږ د یوه دبلي د تاواني مشروباتو پر ځای دي ته یو ډېر غټ ګیلاس ګټمن مشروبات ورکوو هغه هم په دې شرط خپله څو ګیلاسه څښې د ورځې یاره په دې کې به درته دروغجن څه پټان صاحب تقریبا یاره تر 15 تر 6 لیټره دغه یو ګیلاس نیم لیټرې زه تر 15 تر 6 لیټره ډېرې اوبه څښم دغه آب حیات خو ډېره ګټه کوي نو تا دې ماشاءالله داسې بسته کړی او بله خبره دا ده چې زما په دوبي په ګرمي کې مطلب په ژمي کې مې ګرمۍ ته ډېر خوشحاله او طبیعت ځکه سمې چې هم آب حیات سته بالا جوار ګرمۍ ته نه خطا دغه شیرمغز به مو وګورو نو جوړ شته خلاص شوي دي صحیح هغه خلاص شوي و ما مخکې یادونه وکړه چې بیخي په سلو ګیلاسو کې یو ګیلاس شیرمغز آماده کوم اوس خو وخت دا دی چې مطلب د شپې څه کم 10 بجې د تګ وخت دی نو هغه شیرمغز مې بیا نور اضافات ځکه نه دي جوړ کړي چې خو مشکلې نه لري او بل وخت ته تګ بالکل رښتیا هم څرک صاحب ماشاءالله یو ډېر با استعداده کس دی په خواري باندې نه شرمېدونکی کس دی خدای دې تل خوشحاله لري او په رسنیز برخه کې بیخي ډېر خدمتونه کړي دي چې اوس برحاله هم اخته دی یعنې د ده په شان کسان به زه هم ډېر کم پیدا کېږي که څه هم مخامخ راته ولاړ دی نو موږ کور ودانۍ وایي خدای دې خوشحاله لري څرک صاحب څونه خوشحاله څونه چې ته فکر کوې زه خو ډېر فکر کوم بس هغونه خوشحاله څونه چې ته فکر کوې زه هغونه خوشحاله یم زه که درته وایم چې تر هغه ډېر خوشحاله یم چې ته فکر کوې زه نه دروغجن کېږم په دې کار باندې چې تقریبا یاره کوم کلونه به کېږي د دې ګاډۍ او د دې ځای 15 کاله به کېږي غالبا په دې باندې څونه خوشحاله والا په دې باندې ځکه خوشحاله یم زه دولتي او غیر دولتي ادارو ته کار سم ځالته ملګري لرم که زه په خصوصي برخه کې که زه د تجارت په برخه کې که زه د دکانداران
که زه دغه هر یوه ته ورسم هلته زه شناخت لرم زه یې پېژنم دا د دغه خواري برکت دی الحمدلله که زه درته وایم چې په ښار کې چې څونه خلک ته وینې پټان صاحب په دې کې یاره که درته وایم چې تر نیمایي اضافه یې زما شناخته دي یا مې ملګري دي نو یي به دا د دغه زما د دغه خواري برکت ده یعنې دې خوارۍ ما ته څو شیان راکړي دي حیثیت یې راکړی دی شخصیت یې راکړی دی دا ملګري خو ډېره غټه کورنۍ ده ډېره غټه کورنۍ یې راکړې ده د دې ټولو سره سره یې ما ته رزق هم راکړی زه خوشحاله په دې یم چې شپږ اووه فامیل مې نور را سره اخته کړي دي را سره مطلب د هغو د روزي سبب ګرځېدلی یم په دې ډېر خوشحاله بیخي ډېر ښه خبره ده یعنې ستا سره یو څه هغه کسان زده کړي چې پښې غځولي پر کور ناست دي ځوانان هم یو میلې ته چې کښېنې میله یې بیخي د پاسه او بیا هم ناست سر ټکوي چې نو زه چې وکړم یعنې د څرک صاحب څه زده کوي دغه باید څوک کلک هوډ ولري اراده ولري قوي عزم ولري او په خپل کارځای کې بوخت وي د هغه کار که لږ وي که ډېر خو شروع یې ډېره سخته ده پیل یې ډېر سخت دی او بیا به انشاءالله ثمره یې ډېره غټه وي نو یو وخت یې خدای پاک وکړي چې دغه ځای بیخي ډېر غټ ځای ځینې جوړ شي او ستا کاریګر ډېرې ستا دا به حتمن جوړېږي ځکه د ملګرو اخلاص او د ملګرو دعاوې او د ملګرو ملاتړ را سره دی زه په خپلو ملګرو باندې ډېر فخر کوم زه په خپلو ملګرو ویاړم زما ملګري دي چې زه پر یو موقف باندې یم اوس ژوندی اوسې اوس نو نور د پای شیبې دي ستا د تګ وخت هم دی ناوخت هم دی زه هم ناوخته رالمه خو زه په دې خاطر دا وخت رالم چې ته به یو څه خلاص یې فارغ یې راته خبرو ته ځوانانو ته په عموم کې پیغام څه خواري وکاږئ کار وکړئ زحمت وکړئ او کم کار ته چې مو مطلب دغه پیل یې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې څه به سخت کې خسته کونې وي تاسې به په مالي برخه کې نو کې تاواني سي تاوانیان به مو کې خو پرېږدي یې نه تاسې که یو کار کوئ په لیونتوب باندې یې را پیل کړئ زه په دې پوره باور یم چې تاسې به یو وخت په ډېر ښه موقف باندې واوسئ ډېره زیاته مننه څرک صاحب مبارکه چې په دا ناوخته کې دې وخت راکړ قربانه کسته ستا د راتګ ستا د اخلاص او ستا د مینې ډېره زیاته مننه شاد اوسې جوړ اوسې بله که ویډیو کاټی کې نه کاټی ما ته یو کلکه غاړه راکړه ولې نه ولې نه صدقه دې کړه ډېره مننه سلامت اوسې ډېره مننه ډېره زیاته تاسې مننه ژوند یاست خوشحاله تاسې اوسې په خپلو کارونو په خپلو مسؤلیتونو کې هغه اندازه بریالي سئ چې تاسې فکر ډېره زیاته مننه خوش آباده خوشحاله اوسئ خوږو لیدونکو دا و نننۍ کوچنۍ خپرونه چې آب حیات ته مو ځانګړې کړې وه نو تاسو هم چې کله مو دا څښاک د هوا وسوله سمدستي بس راځئ د سهار د 8 بجو څخه د شپې تر 10 بجو پورې او هو خپلو کورنۍ ته هم در سره یوسئ تر څو هغوی هم په دې ګرمۍ کې د آب حیات خوند وګوري نو خوشحاله او آباد اوسېږئ موږ ته پر همدې ځای اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان